نن زما استا خور او لور او زما استا مور دا شاپینګ سنټر ته وتی دی پردو سړو سره ځان له دکانونو کې دنه ناصر خپکیږي بنه کله کله ومنګم حقیقت وایو ځان له کوم شاپینګ سنټر دی داغه مخ ته پردي غوړېدلې دي مخ ته د حجاب پرده خلکو جوړ کړ دا پای کې یو جن یو الک ځان له یو بل سره غب شپ لګي اته نه لس خزي یو شاپینګ سنټر ته نوتی دنه یو رب العالمین دو درې کسان دې پیدا کړی چې داغه ګیرم لري کړی داغه بریتم لري کړی او بمخه لکانم سرخي راخ کړي او دې خزم راخ کړي او دا په یو دکان کې دنه ګرځي راګدي دا جوړه پسودا دا جوړه پسودا کمیس پسودا شمیس پسودا دا سټ پسودا دا سټ پسودا دا بیع شراکه دا د مسلمان خزه دا د دې علاقه جنې دا د یو پښتون سړی لور دا د یو پښتون سړی خور دا د یو غیرتمن سړی خور او لور دا چې دغه خاون په بلاکونو باندې په سعودي عرب کې زوړ شو څلورو پیزم چت بلاکونه خېجي اغل ته تباہ برباد شو څلورو پنځه کاله د خپل وطن نه بهر د پلار په مر کې حاضر نه د مور په مر کې حاضر نه د گاونډي په مر کې حاضر نه د پلارو د مور په هسپتالو زنګدن کې حاضر نه د دې یو خزل روپۍ ګټي او دا خزه دا روپۍ په ټول په شاپینګ سنټر باندې وخرلي او دا د پښتنو زنانه دي دا د مسلمانانو زنانه دي دا د خو کلو زنانه دي او بل پرون بیا خل اسلام آباد ته وتی چې اپنا جسم اپنی مرضی دا پکې راوتی سبب زما او سات کوم خزر نن خدا خبر ز تعجب په شکل بیانوم په منبر باندې چې دا د اسلام آباد خزر یادوم د پنډۍ خزر یادوم خو سبب زما او ستا په دې کلی کې مخزر راوځي احتجاج به جوړ کې چې اپنا جسم اپنی مرضی مسلمانانو د دې خبر روکتام کول پکار دي قرآن و حدیث و دا اللہ نے یرا کول پکار دے ورنہ دا بارانو چی بندی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلیو پا کم قوم کی جی زناہون زیاد شو بے حیان زیاد شوی بے ستریان زیاد شوی اختلاط بخلقو کے زیاد شو اللہ رب العالمین بعد رحمت بارانو بدی خلقو بن کی او دا اللہ دا خوانا چی کمی زلزلی دی و مصیبتون دی او بخلقو بانی نازل دل شروع شي نن تر زلزلو حالات وګورو د باران د بندش حالات وګورا او په دنیا کې استسقاګانې او دعاګانې وګورا څومره ډېر دعاګانې او استسقاګانې دغه باوجود باران بند دي څنګه زما او ستا عمل الله ته ورخیږي کمزور عمل خړ پړ عمل زما استاد خزي او د خور چې کوم خړ پړ عمل له هغه شان الله ته ورخیږي نو برنه د الله رحمت هم دغه شان ده دو ساس کې وشي بیا شین شي نیمه ګنټه ساس کې وشي بیا شین شي لکشن ساس کې وشي بیا شین شي څنګه چې زما استاد عمل بیکاره د الله طرف ته خيږي د الله راتنه چې کوم رحمت د دغه جواب هم دغه شان ده دیو جن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هغه دا فرمایلی ایو امراه استعترت کمی خزه چې عطر ولګول خوشبو او سپری ولګاو او د خلکو په مجلسونو باندې تیر شو د مسلمانانو په مجالسو باندې تیر شو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فهي كذا او كذا دا خزه دسده او دسده د دې معنی دا یعنی زانیه دا خزه زناکار ده چې عطر ولګي سپری ولګي او ځان ډولی او مزیدار کی او سحر د کور نوځي په شاپینګ سنټر باندې ګرځي کله ما خام کور ته راتله او کله ما زیګر کور ته راتله او تا د سعودي عرب نه ولا وګت جوالم ور کړی دی وګت موبایل له ولا غټ موبایل له ولا ور کړی دی په دې باندې چې په ایمو بکال کو یو بل څه خبرې کو زبد کور د حال نه ځان خبروم د بشو د حال نه ځان خبروم اکل کله تام په اعتماد کې واخلي چې موبایل دنه ګټ کې پرو تام په اعتماد کړه دا ګڼ کې په موږ ته معلومه ده سوده رضی الله عنها چې سوده بنت زمعه دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خزوه د باړې په لحاظ باندې وګدا ولګا او د باړې په لحاظ باندې چې چاقه و پیړه زنانه و الله ولا د غټ جسم ور کړو شپې و چې کله روانه ول تمام مدینه کې د صحابونو نه خطا کېدله عمر په یو ځای کې روانو دا بار ته روانو قضای حاجت د پاره ضرورت د بار روانو عمر و اے سعودي ما ته او پیژندلې ته بهر ګرځي ته شپې ولې بهر ګرځي هغه شراله واپس نبی رسول ته ګیله وکړه چې دا عمر په منګه وازونه کوي منګ چې بهر ته ځو او 10 ماته هم په منګه وازونه کوي رسول الله رب العالمین د حجاب ایتونه نازل کړل دا غیر مخکې عمر راغله یا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر استاب دې کمرو باندې نیک عمل خلقم راضي بد عمل خلقم راضي ځکه پرده نو نازل شوی الله رب العالمین د پردي ایتونه نازل کړل چې د پیغمبر د بیبيانو نه تاسو کوي فسالوهن من وراء حجاب د پردینه شاته بدلونه سی غواړي او دیو د پردینه مخامخ د پیغمبر بیبيانو سامخ لن راضي
چې د دې استاد پیغمبر دی، خاوند پیغمبر دی، کور کې پیغمبر دی، نفلونه د پیغمبر سره کوي او د کېږي د پیغمبر سره، درس د پیغمبر اوري، خبره د پیغمبر اوري. دا بیان د پیغمبر په زمانه کې دي، وحی د دې په کمره او په بلسن کې نازلېږي. دا به څومره پاک ژوند والا زنانه د دې باوجود الله قرآن کې ویلي واذا سالتموهن فاسالوا من وراء حجاب. کله بیانو د پیغمبر نم تپوس کوي، د پردې نه بشاته تپوس کوي. ګوره د پردې نه مخامخ د امهات المؤمنین سره سازو خبرې هم ناروا دي. ذالکم اطهر لقلوبکم وقلوبهن. دا خبرې ساسو د پیغمبر د بیان درون د پاره ډېر پاکونکي دي. ما ته په شلمه صدې کې اوسېږو، اخیره صدې کې اوسېږو. دا صدې ده چې قرآن او د حدیث ته معلومیږي چې الله په دې صدې کې دنیا ورانه داسې معلومیږي. هغه آثار د دنیا د ورانېدو چې کوم را روان دي، هغه آثار تقریبا پوره کېدو والا دي. ما او تا په داسې مفتون او بیکاره صدۍ کې اوسېږو. او زما او ستا ښځې د خلوت هم کوي خلکو سره، زما او ستا ښځې په بازارونو کې هم ګرځي، دا د روډونو ته هم راوځي، د پردو ډریورانو سره په تورو شیشو پیلډرو کې دا د شاپینګ سینټرو چکر هم لګوي. او دا بالکل نیک عمله دي. دا هغه سړي ښځې چې هغه ته په بستره کې جبریل قرآن نازلوي، د هغو باره کې الله ویل دوی سره مخامخ خبرې ناروا دي ستاسو. قرآن کې الله ویلي د هغه ښځو باره کې ویلي چې کومې ښځې د محمد صلی الله علیه وسلم ښځې دي، که چېرته د دې چا سره خبرې کولی فلا تخضعن بالقول، په خبرو کې به مکر او ناز نه ښکاره کوئ، په خبرو کې به کرشمي نه ښکاره کوئ، په قدمونو کې به کرشمي نه ښکاره کوئ. فیطمع الذي فی قلبه مرض، هغه سړی به تمه وکړي چې هغه په زړه کې نفاق او مرض دی، هغه به دنه تمه وکړي. د پیغمبر بیان ته الله وایي چې د مکر او د ناز خبره به چا سره نه کوئ. وقلنا قولا معروفا، او نیکه خبر او سیده ساده خبره به کوي د سړي سره.